ټرمپ د امریکې صدر دی، د ګرجې دنیا خدای پاک زورور دی، د ګرجې دنیا ځان زورور بولي، زورور دی. ټرمپ څه وایي امریکا فرست، امریکا به لومړی زما په دغه کې. نو چې ټرمپ دا وایي چې امریکا فرست، زه به خامخا وایم چې سوات د سواتیانو دی، دیر د دیروالو دی، وزیرستان د وزیرستانیانو دی، پلانی و چې دنیا په دې کار لګیا ده، زه به خامخا لګیا کېږم. پښتانه وایي د جګړې په ورځ آسونه نه څربیږي. دا مړ جرګې ځکه شروع کړي دي چې ورونو تر وخت د مخه په کار ده چې موږ یو بل سره پوه، موږ راغلي یو کوڅه په کوڅه ګرځو. دا د بنو جرګه موږ کوله در دې د مخه داسې نه ده چې موږ عالمان خلک یو، خو الله پاک داسې یو څوب موږ ته راواچوي. ما دې ګرد پښتانه ته وویل دا پښتون هم هغه، ما ورته ویل 3 جرګې غواړي، یوه جرګه د ګرد پښتانه دلته، یوه جرګه د افغانستان د دې پښتانه، یوه جرګه د ګرد دنیا د پښتنو. له 2 کالو موږ خواستې کولې، زموږ خبره چا نه منله. نو موږ مجبور اوسو، په ډېره مجبوري موږ په بنو کې جرګه راغوښته. دا جرګه چې موږ راغوښته د چا نوم نه اخلم، د موږ سره ډېرو خلکو اختلاف کاوه. دا خواته وزیرستان دی، دا خواته طالبان دی، دا خواته دهشتګردي ده، داسې به اوس هغه ما ویل چې هر څه کېږي وروره جرګې کوو، هلته یې کوو چې وزیرستان هم ورنږدې دی، دا ګرد پښتون. بهرحال جرګه وسوه، موږ خالي جرګې بندوبست کړی دی. عزیزانو د موږ سره خپله پوه شریکه کوي، د موږ سره خپله پوه شریکه کوي، د موږ سره خپله عقیده شریکه کوي. خلک ظالمان دي. نن په دې دنیا کې موافق غواړم، په دې دنیا کې د کمزوري د پاره ژوند نشته. نن د زورور باچی ده، او که موږ سستۍ وکړو نتیجه بېدایي لکه د فلسطین ده. اوس دوی غریبان را پاسېدل غواړي، نه اسلام کومک ورکولی شي، حالانکې د مسلمانانو دا وخت د 50 سیوا ملکونه دي. موږ لکه کونډې ښځې ټول دواګانې غواړو. خدای پاکه د اسرائیلو جهازونه خراب کړي، خدای پاکه د هندوانو په توپو کې چینجي پیدا کړي. و خدای وبلې و بختوره، په توپو کې چینجي نه پیدا کېږي، په توپو کې چینجي نه پیدا کېږي. د مړوند په زور به کېږي، د مړوند په زور به تنظیم به کېږي، اراده به کېږي. بیا له بده مرغه موږ په دې ملک کې فساد شو. دا زموږ ملک دی. زه ډېر په ایمانداري وایم لا اله الا الله محمد رسول الله. پر دې سربیره دروغ ویل سړی کفر ته باسي. موږ پاکستان ماتول نه غواړو، لیکن یوه خبره ډېره پاکه کوو، ګرد پښتانه یې باید چې وکړو. د هرې پارټۍ، جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام، تبلیغ جماعت، تحریک انصاف، یوه خبره موږ باید صفا وکړو چې په دې ملک کې موږ د غلامانو رنګه نه اوسو. موږ به غلامان نه یو. چې ستا د مور کم حق و زما د مور به وي. که نیستي وه چې ستا مور وچې خوړله، زما مور به نیمه خوري، خیر دی. که بده ورځ وه ستا خور جامې د چټ اغوستلې، زما هغې به د ملیشې غوا اغوندي، خیر. او که خیر خیریت هر څه شته، ستا دپاره به هر څه وي، زه به د بل مزدور یم، دا نه شو منلی. تا نه خیرات هم نه غواړم. امریکا ټرمپ به هم اوري، چین به هم اوري چې ورور موږ ته خیرات راکړي، ځان ته دې ورکړي. موږ خیرات نه غواړو، موږ زکات نه غواړو، هغه شی غواړو چې خدای پاک موږ ته راکړی دی. زموږ پلار نیکه په زور په همت د سر په سودا ساتلی دی، تر موږ یې را رسولی دی. پر هغه باندې د دنیا په هر قانون، په دنیا کې 3-4 قانون دي. یو قانون د رب العالمین دی، آفاقي نظام دی. په هغه دا زموږ حق دی چې زموږ په مځکه کې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي، که اوبه دي، که ځنګلې دي، که کاڼي دي، که هر څه دي، پر دې باندې د دنیا د الله پاک په قانون پر دې باندې لومړی حق زما د بچي دی. زه ګرد نه غواړم، زما د بچي لومړی حق دی. بل قانون د اقوام متحده دی.
چې کوم قام پر کومه خاوره پروت دی هغه قام دغه ځای د باچۍ حق لري. پر سوات به د سواتیانو باچۍ، پر وزیرستان به د وزیرستان د خلکو باچۍ، په جمهوري انداز د شریف خلکو، هسې نه چې د لنډهر. دلته اوس د قاري صاحب قرآن کریم تلاوت وکړئ، په کې دی وویل چې تاسو د الله رسۍ ټینګه ونیسئ، لا تفرقوا تفریق مه، د الله رسۍ څه شي ده؟ الله پاک وایي چې کوم سړي دا وویل چې لا اله الا الله، دا لا اله په خپله د عالمان ناست دي، لا اله په خپله بغاوت دی. چې ته دا ووایي چې لا اله، لا اله چې ته مکمله نه کړې دا بغاوت دی. لا اله معنا هېڅ نشته، لا اله هېڅ نشته، د بیرې د لمانځنې د صفت الا الله بېله خدای. نو چې ته دا اعلان وکړې دا ته څه کوې؟ دا ته د مسلمان په توګه ته دا اعلان کوې چې زه پر دې دنیا باندې یو زور منم، هغه به د الله، د بل چا زور نه منم. او که موږ د بل چا زور منو دا د ایمان کمزوري ده، ورو په ورو به یې باسو. لا اله الا الله محمد رسول الله، زه تا منم او محمد صلی الله علیه وسلم چې کومه لار ښولې ده پر دې به ځو. نو مولانا صاحب چې کوم دغه وکړي چې حبل الله، ته د خدای رسۍ ټینګه ونیسئ. د خدای رسۍ ټینګه نیول معنا د خدای ما سوا بل څه به نه منې. ودرته بیا اردو جی بل څه به نه منې د ما سوا، د بل چا باچي به نه منې. بله خبره عام د قرآن کریم حکم دی و خپل هر ښه بنده ته چې که ته مسلمان یې ما منې، د دنیا په هر ګوټ کې، که په سوات کې وو، که په فلسطین کې وو، که په امریکا کې وو، که په بل ځای کې وو، چې د ظالم و د مظلوم جګړه وه، که ته ښه مسلمان یې ته به خامخا د مظلوم ملګری، خامخا به د مظلوم ملګری او خامخا به وایي چې ظالم مرده باد. دا اسلام څه شي؟ اسلام عالمان ناست دي، که بیا وایي محمود په اسلام دعوه وکړه. د اسلام لغوي معنا څه ده؟ د اسلام لغوي معنا د خدای خوښه ته لاس پورته کول. دا اسلام لکه څه چې ټوپک ته لاس پورته کړي مه ډز مه کوه. اسلام معنا د خدای و رضا ته لاس پورته کول. نو چې لاس پورته کول دي بیا راسې په اخلاص یې پورته کړو، په اخلاص نه چا سره جګړې کوو، نه بدي کوو، نه بدرنګي کوو. دا وطن زه د غت په معنا در یادومه، دا وطن د بود مت د زیږېدنې وطن دی. دا د مردانې راواخه بیا دلته راسې بیا تر جلال آباد در هډې پورې بیا دا ګرد وطن، دا د بود مت وطن، د بود مذهب تر ټولو مقدس وطن دی. دا سوات د جلال آباد دغه کې اډه کې ډېر لوی دغه دي، دلته چې د غرونو کې دي دا سټوپوګان چې دي، دا د بود مذهب مرکز اوسېدلی. بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه په بود مذهب کې د زما او ستا د خاورې حیثیت بلا تشبیه داسې دی لکه په اسلام کې د مدینې منورې او د مکه معظمه. او بود مذهب څوک دی؟ بود مذهب جاپان دی، بود مذهب یوه کوریا ده، بود مذهب بله کوریا ده، بود مذهب نیپال دی، بود مذهب چین دی. دوی څه چل کوي چې وروره دا ډېر واشان خلک دي، دا پردي خلک نه پرېږدي، په ګولیو مې ولي خلک یې یېرولي دي چې نن ستا باچي، ستا د خپل ولس باچي، او ته بود مت دغه ته ووایه چې راسئ د خپلو زیارتو دغه وکئ. لکه پاکستان چې د سیکانو سره لګیا دی، کرتارپور راسه، کرتارپور ولاړ شه. که ته یا پاکستان نن د بود مت پیروکارانو ته ووایي چې راسئ دلته به عزیزانو په $40 راسي. د هغو مذهب دی، د هغو مذهب دی، هغه به دا ټول دغه ساتي، دا سوپاوزې به ساتي، پر دې به چوکیداران درئي، او دننه چې د بود مت دلته
مدرسو وړې وړې کوټې دي د دې لیدلو لپاره په زراو خلک راځي دلته به ټورستان ګرځي خلک چې ښه د سمندر غاړه لري په لمر پسې په د یورپ خلک ګرځي بیا غریبان ورته پراته لمر خو نعمت دی موږ نه په پوهېږو دوی پخوا نسته بیا غریبان پر دې غاړو لس پراته چې لمر یې ووي دا هر چا خپله لار ورکړې موږ خالي چې دغه وسي چې ته د بود هغه ته لار ورکړې په عربونو نه په کربونو ډالر به راځي ستا به سړکان برابري بجلي به برابري د تعلیم نظام به فلانایي فلانا به بل الله پاک دا احسان کړی دی پر دې پښتانه قام باندې ستا وطن قدرتي طور ایر کنډیشن دی قدرتي طور ایر کنډیشن دا شاوخوا سیمه د هندوستان پاکستان پکښې دا عزیزانو د مئی 17 اکتوبر پورې دوژخ سم تنور دی چې ته دلته امن ورکې ستا بچي دلته به خلک د ګرمۍ تېرولو لپاره د خپلو بچیانو سره راځي تاسو به 1000 فوټه کوټه په 10,000 په 15,000 په 20,000 د میاشتې کرایه اخلي دلته به راځي د ګرمۍ نه به په اماني خو چونکې د خلکو نه ده خوښه چې دا پښتانه دا لیوني دي او صوفي محمد داسې وکړو تاریخ طالبان پاکستان داسې وکړو تاریخ فلان داسې وکړو خو تا جوړ کړ تا غوبل جوړ کړی نن ته په خټ کې ولاړ یې موږ په خټ کې ولاړ ګرد وطن دې په خټ کې درولې دي خدای دې غرقه دا دروغ سره شي کوي د انسانانو سره به دغه کوي الله پاک خو د منافقینو لا یستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه منافقان الله پاک نشي برابرولی دغه انسانانو سره چې